په پورونو باندې ډوب پاکستان باندې څنګه یو ځل بیا بدې ورځې راغلي دي. تازه پاکستانی چارواکو څه ویلي دي، څنګه له تباهي سره مخ ده، نور جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. ستړي مشئ. پردیو پورونو کې ډوب پاکستان بهرنۍ پانګه 0% نور هم راکمه شوې ده. پاکستان د وروستیو کې د امنیتي ګواښونو سربیره د نړیوالو هیوادونو د پورونو او قرضونو په ورکړه کې هم پاتې راغلی چې له سخت فشار سره مخ دی. د دغه هیواد مرکزی بانک ویلي روان مالی کال په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه 0% کمه شوې ده. د یاد بانک په خبره د روان مالی کال له پیله تر دې مهاله په پاکستان کې د 203 میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه شوې ده چې د تیر کال په پرتله 0% کموالی ښایي. پاکستان په دې وروستیو کې له نړیوالو قرضونو کړیږي او د دغه هیواد پر بهرنۍ پالیسۍ هم ژوره اغیزه شیندلې ده. د دې ترڅنګ تحریک طالبان پاکستان هم خپلو بریدونو او فعالیتونو ته پراختیا ورکړې ده. د دغه تحریک مشرانو ګواښ کړی چې خپل جهاد پر دوام هڅه کوي دا حکومت وپرځوي او پر ځای د افغانستان په څیر اسلامي نظام حاکم کړي. وړمه ورځ د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي وو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو سره سم یې هیواد له ستر امنیتي ګواښ سره مخ شوی او دوی حیران کړي دي. بل خوا د پاکستان په کوټ کې 2 پاکستانی پولیس نن وژل شوي دي. راپورونه وایي نن سهار د خیبر پښتونخوا په کوټ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو پر پولیسو برید کړی دی. سیمه ییزې سرچینې وایي دغه برید کې 2 تنه پاکستانی پولیس وژل شوي او یو بل سخت ټپي شوی دی. د سیمې پولیس هم تاییدوي او وایي یاد پولیس د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت ساتنې په موخه معذب شوي وو. پولیسو ویلي کله چې ښځینه واکسیناتورانې کور ته ننوتلې پولیس د کور بهر امنیت ته ولاړو چې تر سخت برید لاندې راغلل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو ترپایه لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.